السلام علیکم ویورز. نن به موږ ستاسو وړاندې یو ډېر مزدار شانتې پوډینګ تیارو او دا پوډینګ به موږ ډېر لږ شیزونو نه تیارو. دلته موږ یو ډراګن فروټ راخستی دی او دا موږ 2 سلایسه کې کټ کړی دی او ورسره اگر دا یو رقم جلیټن وي. نو اگر چې کوم دی دا جلی په شانتې یو شی دی او دا شیزونه لکه پوډینګ او داسې شیزونه جمعولو دپاره استعمالیږي. دا موږ یو څو منټه اول اوبو کې کېښودلو او بیا دا داسې نرم شو. دلته موږ یو لوښي کې اوبه واچولې او اوبه اوس جوش شوې. اوس به موږ دې کې دا چې کوم اگر دی دا به په دې کې داسې واچو. ساته به دا موږ پرېږدو چې دا جوش شي نو بیا به دا دې کې مکس شي. او دلته کې اوس دا چې کوم فروټ دی ډراګن فروټ ډېر زیات کلر پرېږدي چې څه باندې لګي لاسونو باندې پلیټ باندې جامو باندې نو کلر پرېږدي. خو د دې کلر چې کوم دی دا ډېر اسانۍ سره لاړ شي. نو دا به موږ داسې سلایس کړو یا به دا موږ میش کړو ځکه چې دا موږ پوډینګ کې اچو. اوس به موږ دا سلایسز میش کړو بلینډ کوئ ځکه نه چې دې کې تاسو ته کتی شي تور تخم دی او دا تخم چې کوم دی دا به زموږ پوډینګ کې ټرانسپیرنټ طریقې سره ښکاري نو دا به ډېر ښکلی لوک ورکوي. په دې وجه باندې دا موږ میش کوو او بلینډ کوو نه. نو موږ ډراګن فروټ ډېر ښکلې طریقې سره میش کړلو. دا ښه میده شول هر څه. نو دلته کې تاسو ته کتی شي چې کوم زموږ اگر او اوبه وې دا لکه مکس شولې. اگر ختم شو تاسو ته کتی شي اوبو کې حل شو. اوس به موږ دې کې دا واچو میده کړی ډراګن فروټ. نو اوس به موږ دې کې چینی هم واچو. 3 غټې چمچو برابر به موږ دې کې چینی واچو. دا به موږ لږ داسې سټر کړو چې دا چینی په دې کې مکس شي او فروټ چې کوم دی هغه هم حل شي. نو اوس به موږ چوله بند کړو او لږ ساتله به یو څو منټه به ورته داسې چمچو پکې وهو چې اگر پوډینګ زموږ سیټ نه شي. ځکه چې دا خو به موږ یو مولډ کې سیټ کړو. پوډینګ جوړولو دپاره موږ دغه شانتې یو مولډ راخستی دی. ښه به وی چې میټل نه جوړ وی خو نشته موږ سره اویلیبل نه و نو په دې وجه اوس موږ دا پلاسټیک والا یوز کوو. نو لږ به موږ د چې کوم لیکوډ دی د دې ټمپریچر به لو کړو بیا به یې دې کې واچو. نو اوس به موږ دې کې دا واچو. تاسو ته ښکاري چې ډراګن فروټ کې څومره زیات تخم وي او دا ټول چې کوم دی دا یو ځای ته اوس راغونډ شولو. نو دا موږ خو دې خوښو چې دا ایونلی هر طرف ته لاړ شي. دا به دې کې بیا ډېر زیات ښایسته ښکاري وروسته چې کله دا موږ ګورو. نو اوس به موږ دا پوډینګ کېږدو روم ټمپریچر باندې چې دا سیټ شي. چې کله دا سیټ شي نو بیا به دا یخ شوی هم وي او بیا به یې موږ فریج کې کېږدو. فریج کې به یې موږ چیل کړو او بیا به یې ستاسو وړاندې کټ کړو. نو ډراګن فروټ پوډینګ زموږ سیټ شوی دی. تاسو ته ښکاري د دې سرفیس باندې دې کې چې کوم سیډز وو نو دا بلکل تخملنګه په شان ښکاري او دې نه علاوه زموږ پوډینګ څومره شایني دی ګورې لاس سره موږ وکړو. نو اوس به موږ دا ډیمولډ کړو. دا به موږ یو ټوتپیک راوالو. سایډ نه داسې وکړو. نه علاوه داسې هم کولی شو. پلیټ کې راوکړو. تاسو وکتل چې څومره ښکلې زموږ تاسو ولیدل چې زموږ ډراګن فروټ څومره ښکلې ګلابي رنګ کې پوډینګ تیار شوی دی. څومره چې بره حصه ده دې باندې موږ ته سیډز ښکاري د دې خپل یو 2 انګریډینټس نه دا ګوره تیار شولو.
مونږ به آوټساید تاسو ته د دې یو لوک درکو. هلته کې تاسو وګورئ چې لکه دلته مونږ ته ښکاري کیمرې کې د دې کلر ریډ راځي او اصل کې دا شاکینګ پینک کلر دی. نو اوس به تاسو ته کتلی شي د دې کلر آوټساید مونږ د دې یو څو پکچرز جوړ کړل، تاسو به یې وګورئ. نو اوس به مونږ تاسو ته دننه نه هم دا وښیو چې دا څنګه ښکاري. دا یو کټر دې دپاره خرڅېږي، مختلف ډیزاین والا وي. نو نن ګورو دا ما نوی راوړی چې دا به څنګه کار کوي. نو تاسو ته کتلی شي د دې چې کوم ایجز دي دا داسې زیګ زیګ شانتې جوړ شول. پوره سلایس هم ترې جوړو. نو دا کټر یا داسې نوره یو څو مختلف ډیزاینونو والا د دې اگر دپاره خرڅېږي، د دې کټینګ دپاره چې دا داسې یو فینسي ټچ ورکوي. نو زه هیله ساتم چې ستاسو به زموږ نننۍ د ډریګن فروټ اگر دا پوډینګ ریسیپي یقینا خوښه شوې وي. نو که داسې وي بیا دې له یو لایک ورکړئ، زموږ چینل سبسکرایب کړئ او خپلو ملګرو سره یې شیر کړئ. ویډیو کتلو دپاره ستاسو ډېره مننه. خپل ډېر خیال ساتئ. د الله په امان.